پښتانه بالاخره د پاکستاني ریاست په نوي پلان پوه شول. وایي نور په پښتنه خاوره کې ترهګري نه غواړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې پښتونخوا کې د پاکستاني ریاست لخوا د ترهګرۍ په نوم د عملیاتو خبر ورکړ او پر دوی بریدونه هم زیات شول، نو خلک پرې پوه شول چې بیا کومه نوې پروژه ده. د وزیرستان پرلط کوونکي وایي تر څو چې حکومت د امنیت ډاډ رانه کړي همداسې به ناست یو. ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري پر 8 د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د ولسي پاڅون په نوم د امن لپاره مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې زرګونو ځایي خلکو، ګڼو مخورو، قومي مشرانو، سیاسي څیرو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم ګډون درلودو. مظاهرې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وویل پښتون قام د ریاست لخوا په لوی لاس محکوم ساتل شوی. خلک د خپلې سیمې د بدې ورځې په اړه هم خبرې نشي کولای، تر دې حده دوی په ډار کې ساتل شوي دي. نوموړي وویل د پښتنو سیمو د پر امن کولو یوازینی حل دا دی چې پښتانه یو موټی او په اتفاق کې شي، هله به دوی د حالاتو مقابله وکړی شي. منظور پښتين دا هم وویل چې د پاڅون دا لړۍ به د پښتنو د لوی اتحاد لپاره لاره هواره کړي. په دې مظاهره کې د ګډون لپاره له انګورډي، رغیزۍ، کنیکوټ، عظیم وارسک او د جنوبي وزیرستان له نورو سیمو نه خلک د لاریونونو په شکل واڼې ته رسېدلي وو، چیرته چې لاریون د مظاهرې او پرلط بڼه خپله کړه. دا مشران وایي چې په سیمه کې له څه مودې راهیسې هدفي وژنې د قلنګونو غوښتنه، ناامني او د خلکو تښتونه دوام لري او دوی له حکومته غوښتنه کوي چې بشپړ امن دې ځای پر ځای کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.